السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم و بعد محترم نور پښتنه کړي د چیرې امام صاحب دی او هغه نه د ماسپخین وخت ورته پوره دی او سنت ترې نه پاتې دي، نو کدا د سنت پرېږدي او جمع وکړي او بیا وروسته د سنت راوګرځي دا مونځ کېږي، مونځ ته خو څه نقصان نه رسېږي، بلا کراهته جایز دی محترمه. که امام چیرته سنت نه وي کړي او فرض وکړي د وخت د پوره کېدو د وجې نه، دا مونځ بلا کراهته جایز دی، خو په کار ده چې عام معمول دی نه جوړوي. دا مسله څلور فتاوو کې مې وکته، کفایت المفتی لیکلي، رحیمی فتاوا رحیمی لیکلي، خیر الفتاوا حسن الفتاوا لیکلي، او ټولو تقریبا دغه حدیث ور باندې را نقل کړی دی. عن عائشه رضی الله عنها ان نبی صلی الله علیه وسلم کان، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې زموږ مور دا غیر نقل کوي، وای کان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. دا وګوره د ترمذی حدیث ته، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بکله د ماسپخین دا څلور رکعاته پاتې شول نو صلاهن بعدها، بیا به د فرض نه وروسته وکړه. نو دینه معلومیږي ممکن چې رسول الله مسجد ته راننوته یو د مانځه وخت پوره وي، هغه وخت کې به د مانځه وخت پوره دی ته به ویلي چې مسجد به ډکو، نو ممکن چې دغسې حالت پکې راغلی وي چې مسجد ډکي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل څلور رکعاته سنت پرېښي دي، بیا به چې کور ته راغی دا به بیا کور کې بیا وکړل، پرېښودل یې نه دي په کار او معمول هم جوړول نه دي په کار. او کفایت المفتی لیکلي دي چې د کسالت او لټوالي د وجې نه دا کار دی نه کول په کار، دا کار خپله بې خونده کار دی. نور پاتې شو دې سره فرض مونځ کې څه کراهت نه، نو بلا کراهت دا مونځ جایز دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا طریقه را نقل ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.